بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. انکشافات اخیر سیاست در افغانستان تا حدود ناامید کننده بود. تنش امنیتی، شدت جنگ ها و عدم پیشرفت در حوزه صلح نقطه هایی بود که مردم وادار به فرار از افغانستان به خاطر زنده ماندن میکرد. اما نشانه هایی از پیشرفت ها هم هست، خوشبینی ها هم هست، روزنه هایی که اگر غنامند شود و به او یک مقدار توجه شود زیاد، میتونه که مجموعی فاکت های منفی را یا مجموعی ای چالش ها را به فرصت هم تبدیل بکنه. نشست اخیر سه جانبه آقای اشرف غنی رئیس جمهور، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نشانه ای از پذیرش برخی از موارد کلان از جانب آقای غنی است. رفتن به حکومت بی‌طرف و نشانه اول عقب نشینی از قدرت، نقطه‌ای که مورد انتقاد خیلی جدی بود. چقدر این نشانه ها امیدوار کننده است و میشه بر پای از او اعتماد کرد و نهایتاً بحث ایجاد یک شورای بزرگ نظارتی از حکومت بی‌طرف که از جمع افراد بی‌طرف ممکن توافق شود تا چی میزان میتونه کارساز باشه در حوزه صلح افغانستان و پای طالبان را به توافق کلانتر بکشانه. موردی که میخوایم میشه بسش بحث بکنیم. با ما جناب آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان هستند. بسیار زیاد تشکر که ما را پذیرفتین. سلامت باشید. پرسون خست ما هم در مورد نشست دقیق موردی که مطرح شد بین شما آقای غنی و آقای کرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. نشستی که من از او راضی هستم. توافقات مهمی هم صورت گرفت که اگر همه اطراف به او صادقانه التزام و تمکین داشته باشند ما را کمک میکنه در رسیدن به صلح، در تغییر مثبت در وضعیت، خاتمه جنگ و اینکه بتانیم از استانبول با دست پر برگردیم. این نشست اصلا زمینه سازش نوشته آقای اشرف غنی بود در فارن افیرز، مجله امریکایی. این باعث شد که نشست صورت بگیره. توافقات مهمی که در این نشست داشتیم بعد از بحث طولانی، تشکیل یک حکومت انتقالی قابل قبول برای همه که مدتش کارش هم کوتاه و غیر ائتلافی، بدون که قدرت بر احزاب توزیع شود، تقسیم شود، مشتمل بر شخصیت‌های قابل قبول برای همه، تنها بر یک فرد نه بلکه بر یک تیم توافق شد که تیم مجموعی حکومت انتقالی را بسازد. در کنار حکومت انتقالی و تیم جمع احزاب سیاسی نیست، وابسته نیست، افراد بی‌طرف به هیچ گروه سیاسی مربوط نیست و اگر مربوط هم است قابل قبول است برای دیگران. مواصفاتش میتوان به شکل نهایی داد، به بحث نشست و توافق کرد چه مواصفات را باید در نظر بگیریم. به هر صورت باید شخصیت‌های غیر متنازعی باشه، قابل قبول برای همه. برای یک تیم باید توافق صورت بگیره که همین تیم مجموعی حکومت بسازه، کابینه، والی‌ها، سفرا و پست‌های مهم دیگه حکومت. وظیفه حکومت هم برگزاری انتخابات است، انتخابات بر ریاست جمهوری، پارلمان و شورای محلی، شورای ولسوالی‌ها و ولایات. در کنار حکومت باید شورای عالی دولت تشکیل شود، شامل شخصیت‌های محدود و رهبران احزاب تاثیرگذار، شامل رهبران جهت‌های تاثیرگذار، درست‌تر است به جایی که بگوییم احزاب تاثیرگذار، به شمول طالبان. تعدادش هم میرسه به 7-8 نفر و
با این طرح میریم به نشست استانبول با اراده و عزم رسیدن به صلح و توافق. به این توافق صورت گرفت. آقای اشرف غنی با الفاظ صریح گفتن که به عنوان رئیس جمهور با این طرح موافق است و موافقی جناح‌ها، گروه‌ها، شخصیت‌های شامل دولت را هم حاصل میکنه. همه این کارها هم در ظرف 8 روز انجام میشه و نشست با رهبرای احزاب تاثیرگذار هم در این مدت باید برگزار شد که در مورد وضعیت طرح صحبت‌های صورت بگیرند. در این زمان ضرورتی احساس شد که ما باید از اراده و نیت اصلی طالبان هم مطلع شیم. چی میخواین؟ شرایطشان چی است؟ آیا آمادن به یک صلح با این طرح؟ حالی که تقریبا همه خواستهای اونا برآورده میشه. نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنه. حکومت فعلی تعویض میشه به یک حکومت قابل قبول برای همه. شورای عالی دولت تشکیل میشه، اینا هم عضو شورا هم. زندانیایشان هم رها میشه. از فهرست سیاه ایالات متحده امریکا هم نام رهبرایشان خارج میشه. چی مانده؟ پیش از اونا چی میخوان؟ ایره نمیتوان با در نتیجه بحث با هیئت‌های طالبان در دوحه و استانبول پی برد. باید یک نشست با رهبران درجه 1 امارت اسلامی طالبان صورت. یک مقدار پیچیده هم هست. البته پرسش بعد مطرح میشه. اما در قدم نخست آیا آقای غنی قابل باور مخصوصا بر شما هست که یک شکست و ریخت در توافق قبلی با اونا داشتیم و بحث دوم 8 روز از این نشست گذشت، نتیجه؟ باید عرض کنم صادقانه که ما اصلا گذشته را در نشست فراموش کردیم. قطعا به هیچ قضیه گذشتم نپرداختیم. به اینکه معاهده بین ما و شما بود، به التزام صورت نگرفت، بندش زیر پاش، قطعا به هیچ یکی از بخشای معاهده و حتی در رابطه با ماضی صحبت نشد. خواستیم ترکیز ما بیشتر فقط بر موضوع صلح باشه. رسیدن به صلح، خاتمه جنگ که رو صدها افغان به خاک و خون می‌غلطن، مانعی شدیم. مسئله اعتماد و باور زیاد هم مطرح نیست، مخصوصا در قضایای سیاسی. ما یک توافق کردیم، برای از هم یک تقسیم الاوقات تعیین شد. بنابر پیشنهاد خود آقای اشرف غنی در ظرف 8 روز باید اقدامات عملی در رابطه با تمامی مسائلی که در اینجا توافق شد، میتونم بگویم 100% توافقی. اما 8 روزم تکمیل شده فکر کنم. به هر صورت کارهای صورت گرفته و مثلا چی کاری؟ اونا نشست‌های با شخصیت‌ها و گروه‌های شامل دولت داشتن. امیدواریم که طبق معاهده یا توافق که صورت گرفته گام‌های بعدی هم برداشته شد. القرار به تا 8 روز. بله، ما محکم ایستادیم، بعد خود وفا میکنیم. یکی از چیزی که برای ما بسیار ارزش داره، ارزش دینی، معنوی، اخلاقی، ایستادن بر تعهد است، وفا به عهد است. ما بعد خود ایستادیم. البته القای وجود داره که میخوان، القای شرور که میخوان مانع توافق شوند، خواهان ادامه جنگند، با صلح یعنی خوب ندارن. حلقه ها در درون حکومت یا بیرون؟ در درون حکومت هم و در بیرون از حکومت هم. امیدواریم همه به این هم متوجه باشه که این حلقه نتوانه مشکل ایجاد کنه و این توافق را با معانی روبرو. لااقل فکر میکنین که آقای غنی با یک توافق کلانی که با شما کرده بتانه موافقه 2 معاون خود بگیره، مخصوصا آقای صالح یا نه؟ باید. او رئیس جمهور 2 معاون است و در هر تصمیمی هم که در رابطه با جمهوریت
گرفته میشه. هر شب رئیس جمهور نماینده است، نماینده با صلاحیت میتونه در رابطه به قضایات تصمیم اینهایی را بگیره. و اگر با یک رئیس جمهور هم میشینه معاونین خود نمیبره با خود که حتما موافقی اون هم شرط باشه و به عنوان رئیس جمهور میره و با یک کشور هم با مذاکره میشینه و توافقات را هم امضا میکنه. به این ترتیب در این مسئله آقای اشرف غنی از مجموع دولت نمایندگی میکنه، به شمول کابینه، به شمول پارلمان، به شمول مشان جرگه، همه ادارات و تشکیلات دولت. درست نیست که متاسفانه مخالف همه اصول که در گذشته ما شاید وضعیتی بودیم که در کارهای بسیار کوچک هم باید 2 نفر 3 نفر برن یک جایی. اگر بر سینی یک سفیر هم مدال نصب میکنه باید 2 نفر مصروف باشند در 2 طرف سفیر مصروف نصب کردن یک مدال. و اگر به بروکسل هم میرن در یک اجتماع بین‌المللی خیلی مهم باید 2 نفر رئیس جمهور و رئیس اجرایی هر دو برن و رئیس اجرایی هم باید جلو باشه، رئیس جمهور هم عقبش. این سنت باید بشکنانیم. رئیس جمهور، کسی که رئیس جمهور پذیرفته به عنوان رئیس جمهور قطعا مناسب نیست که شرط بگذاره که در کنارش هم باید. من برداشت کردم آقای حکمتیار، ما 2 دایره داریم، یک دایره که حکومت است، یک حکومت انتقالی است و این حکومت انتقالی متشکل از افراد بی‌طرف است که مورد توافق جریان‌های دخیل قرار بگیره، من جمله طالبان. و یک طرف هم شورای عالی است که نظارت کننده یا در سطح کل با این حکومت است. حالا این شورا متشکل از کی هست؟ 7-8 نفر. و ترکیبش که باید رسما اعلان شد، ولی توافق بر تعداد و ترکیبش صورت گرفت. با اختصار میتونم عرض کنم که شامل رهبران جهت‌های تاثیرگذار به شمول آقای رئیس جمهور و آقای کرزی رئیس جمهور سابق و طالبان توافق در اصل برای صورت گرفت. و یکی ما میریم به استانبول با این طرح واحد شامل همه مطالب اساسی که عرض کردم که در جلب طالبان میگذاریم، تلاش میکنیم که به این توافق صورت بگیریم. به هر صورت موضوع مشترک در اینجا همیست که ما با این طرح است، مجموعه طرف. آقای اشرف غنی ضرورت داره که با افراد، شخصیت‌ها، جناح‌ها، گروه‌ها، مسئولین شامل دولت، مسئولین درجه 1 با اینا با مذاکره بنشینه، توافق اونا را حاصل کنه، یک حلقه برای بحث و مشوره با اونا داشته باشه. این باید باشه. در این زمان او ضرورت داره به اینکه با احزاب خارج از دولت، اپوزیسیون هم و احزاب تاثیرگذاری که بر سیاست‌های حکومت معترضن با اینا هم یک نشست مستقل داشت. این شورای عالی دولت هم زمینه را فراهم می‌کنه. یک ضرورت هست، طبیعی است که ضرورت هست و ما به دل بحران رفتیم به خاطر از بیرون شویم. آنچه که ما معلومات گرفتیم منابع ما، آقای غنی، آقای کرزی، آقای محقق، آقای خلیلی، آقای دوستم، شما جمع 1-2 تا دیگه مشمول آقای صلاح‌الدین ربانی مشمول لیست هستند. آقای عبدالله دیگه نیست. 2 پرسش: آیا شورای عالی مصالحه از صحنه حذف شده دیگه، میره کنار، بحث‌های صلح دیگه دنبال نمیکنه؟ یک. و دوم، آقای عبدالله دیگه در این حلقه نقش نخواهد داشت. بله؟ شورای عالی مصالحه به حال خود است. دولت به این شورا ضرورت داره و اقداماتی هم باید صورت بگیره که یک اداره معتبر واحد در رابطه به صلح داشته باشه، نه 2، نه ادارات موازی. شورای عالی مصالحه یکی، وزارت صلح دیگه و در هر یکی هم پرسنل زیادی، بودجه کافی، غیر ضروری، بدون هیچ کار. مثل اینکه شورای عالی مصالحه 974 پرسنل داره
و ماهانه هم تقریبا $1,000,000 بودجه. و کارش چی؟ من که نمیدانم. در این مدت با همه مصارف، با همه پرسنل چه کاری را از پیش بردن؟ آیا توانسته که یک طرح عملی معقول را در رابطه با صلح ارائه کنه؟ موازی اعضای شامل شورای عالی مصالحه را توحید کنه؟ در رابطه با صلح موازی دولت را توحید کنه؟ هیچ کاری صورت نگرفت. لازم بود که دولت یک اداره کوچک می داشت در رابطه با صلح، ولی معتبر، دارای صلاحیت که می توانست از عهده مسئولیت هم بره. قطعا مناسب نبود که دو اداره موازی را درست کن و با این پرسنل کافی. ما باور دارم 74 نفر هم برای شورای عالی مصالحه زیاد بود، زیاد از ضرورت، بیش از ضرورت. به هر صورت دولت به این ضرورت داره، به یک ارگان با صلاحیت معتبری دارای وزن کافی در رابطه با صلح ضرورت که عملیاتی کنه بس صلح، یعنی که نظریات توحید کنه، طرح ارائه کنه، تلاش‌های برای تامین صلح صورت بگیره، با مخالفین تماس‌های مسلسل و منظم داشته باشه، دولت در جریان بگذاره، کارهای ضروری دیگری که در رابطه با صلح ضروری است را انجام بده. این اداره باید باشه. پیشنهاد من است که اداره را توحید کنه، مختصرش بسازیم، بودجهش کم کنه. بس من است که اگر بودجه را زیاد $1,000,000 ماهانه و 900 چند نفر که شما گفتید، 974 یک تشکیل خیلی کلان با توجه به کارهای که شما گفتید. در صحبت روی ازی هم توافق شده که کوچک میشه و نقش دارالعلوم چهارمی داشته باشه؟ نه قطعا در هیچ نوع صحبت در این مورد صورت نگرفت. اما در شورا آقای عبدالله نیست. من نظر شخصی خود عرض میکنم که دولت به یک اداره معتبر، فعال و با صلاحیت در رابطه با صلح ضرورت دارد که نظریات جهت‌های شامل دولت را توحید کنه، طرح عملی و معقول در رابطه با صلح ارائه کنه، رابط تماس‌های خود را داشته باشه. اما شورای عالی مصالحه هم جزء دولت است، مثل که وزارت صلح جزء دولت است. و از همه دولت در مجموع همه اداراتش آقای اشرف غنی نمایندگی میکنه. در شورای عالی دولت و اشرف غنی کافی است که از مجموع دولت نمایندگی کنه و از جمعیت هم یک فرد، یک کسی باید به عنوان رهبر جمعیت اسلامی هم در شورای عالی مصالحه باشه. باید یک فرد باشه، نه دو. به هم توافق صورت گرفته. باید عرض کنم که از جمعیت باید یک فرد باشه، نه دو. در صحبت‌هایی که ما داشتیم به هم توافق شده. و طبیعی امیست باید به ترتیب باشه. من یک مثالم بر شما عرض میکنم. در سودان تقریبا بحران شبیه به افغانستان، درگیری‌ها، قیام‌ها، تظاهرات، امثال این. بالاخره اونا توافق کردن بین ترتیب یک شورای عالی دولت را درست کردن، شامل رهبران تاثیرگذار سودان. توافق کردن و جا افتاد و مشکل تا حد زیادی هم حل شد. این تقریبا تکرار تجربه موفق سودان است که مرز میکنه. این لیست 8 نفری که 7 نفرش از درون کابل است که به شمول آقای صلاح‌الدین ربانی که پیشتر فراموش کردم که از جمعیت یک نفر که آقای عبدالله دیگه در شورا نیست و جمع طالبا. حالا بس عبدالله هست، ولی آقای رئیس جمهور کسی که او به عنوان رئیس جمهور پذیرفته و از اون نمایندگی میکنه هست دیگه. یعنی حضور رئیس جمهور خلاصه میکنه کافی است برای حضور همه جهت‌های شامل دولت. 8 روز از اون نشست گذشت. شما گفتین مقدمات هم از جانب آقای رئیس جمهور ریخته شد. امیدوار هستین که شورا بتانه وجود رسمی پیدا کنه یا نه؟ اگر شنیده باشین که وزارت هم صورت گرفته که تا آخر هفته باید برخی از کارهای صورت بگیره، یعنی که یک روز دیگه هم مانده تا روز پنجشنبه. انتظار میکشیم ببینیم که تاکید میکنیم به این که نگذارن ایبار توافق با یک مشکل جدید روبرو شد. باید ایجاب افته و همه طرف ها به تعهدی که کردن محکم بیستن. بدیل دیگری هم نداریم. ما چیزی برای خود نخواستیم. قبل از ایجاد کنفرانس استانبول یا نشست استانبول نیاز میبینین با طالبا ببینین برای اقناع از اونا با این شورا موافقت خواهند کرد یا نه؟
یک نیاز است و ضرورت است، باید قبل از این صورت می گرفت که نشده. ما باید از عزایم طالبان کاملا واقف شد. تصمیم نهاییشان چیست؟ ارادهشان چیست؟ حاضرن به صلح؟ با این او یکتره که همه خواستهای اونا رو داری برآوردمش. حاضرن که باید توافق کنن یا نه؟ باید این رو معلوم کنیم. صحبت هم در این مورد در این نشست داشته. توافق هم بر این صورت گرفت که این کار باید شد. چگونه؟ توسط چه نوع یک هیئتی، با چه ترکیبی. کارهای عملی هم در این رابطه صورت گرفته که همین نوع یک نشست با طالبان داشته باشیم قبل از نشست استانبول و این یقینا ما را کمک خواهد کرد که در یک فضای روشن بریم به استانبول. فضای روشن با یک تشخیص درست از اراده و اگر توافق طالبان گرفته شد تمام چیزا حل است دیگه، فقط یک رسمیت پیدا میکنه و فقط توافق. اگر این توافق اهمیت خود داره، اگر هیئت فرستاده شود که زمینه مساعد شود برای نشست با رهبران درجه یک طالبان و در اونجا بتانه به یک توافق برسیم، یقینا که ما را کمک خواهد کرد که در استانبول مشکلی نداشته باشیم و به توافق برسیم. حالا یک بحث دیگه هم باز در ارتباط با شورا میمونه. جمعیت ادعای بزرگی میکنه و ادعای میکنه که اعضای زیاد باشه. آقای عطا محمد نور، آقای عبدالله و آقای اسماعیل خان حداقل از کسایی هستند که ادعای زیر دارن که باید باشند در شورا. فکر نمیکنین که عدم حضور از اونا یک چالش ایجاد میکنه برای پذیرش یا نه؟ اینا همه یا در جمعیتن یا در دولت. مگر هست جمعیتی که در خارج از دو شما از چالش های جمعیت خبر دارید؟ به هر صورت گفتم که چالش هایشان هرچه هست به جای خود، اما اینا یا جز دولتن یا جز جمعیت. از جمعیت حتما یک کسی از همه نمایندگی میکن و از دولت هم که اینا جزش هستن یک کسی هست، آقای رئیس جمهور از همه نمایندگی میکن. پس مشکل در کجاست؟ یکی است که اینا کسی تمامیت خواهی داشته باشن، بزرگ بینی داشته باشن که نادرست است و قضاوت دیگرها هم باید نظر داشته باشه که در مورد بزرگی اونا چی فکر میکنه، ایره میپذیرن یا نه. ایره باید بگذاریم به انتخابات. انتخابات جایگاه هر حزب هم تعیین خواهد کرد، بزرگی و کوچکیش هم مشخص خواهد کرد، چه تعداد حمایت مردم هم برخوردار است را مشخص خواهد کرد. فعلا وقتی نیست که ما روی مسائل بپیچیم، وقتی است که ما باید بحران حل کنیم. به دوستای جمعیت سفارش میکنیم که مشکل درونی جمعیت هم حل کنیم، از این حالت جمعیت بکشن. درست نیست به چندین گروه و شخص حتی به اشخاص تقسیم شده، این حالت باید پایان ببخشن. حال باید ترکیزشان برای داشتن سهم بیشتر در حکومت و نظام و در اداره انتقالی، اینا رو باید به طور کامل فراموش کنه. اداره هم که ساخته میشه اداره غیر ائتلافی است، انتقالی است، مشتمل بر شخصیت‌های قابل قبول برای همه، بر احزاب تقسیم نمیشن. چه مشکل دارین؟ چرا باید تلاش کنین که حتما در شورای عالی دولت هم حتما از جمعیت چند نفر باشه؟ و کی است که با شما بپذیره که راستی هم جمعیت مستحق است به اینکه نسبت به دیگران تعداد بیشتری در شورای عالی دولت داشته باشه؟ این را به هیچ صورت نمیپذیریم. شورای عالی مسالم به می دلیل ناکام بوده، ارگم اعتراض داشت، ارگم به می خاطر وزارت انکشافات بعدی به می خاطر وزارت صلح را درست کرد که در اونجا اکثریت یک جنا بود و طبیعی است که باید عکس العمل نشان میداد، وزارت صلح را درست کرد. این باید یک تجربه ناکام است، پس از این باید تلاش کنیم که این را تکرار نکنیم. البته پیش‌زمینه‌ای هم در ارتباط با چگونگی نشست سه جانبه شما و آقای غنی و آقای کرزی بوده. طبیعی است که یک طرح هم بوده، یک پلان هم بوده. اگر قرار باشه توافق شود روی حکومت و آقای غنی را رسمیت بده این شورا را و این شورا هم شکل بگیره، حالا صرف نظری که طالبان چی میگیره، انکشاف بعدی چی خواهد بود؟ کدام کارا در ولایت است؟ این کار در ذات خود ارزش و اهمیت خود را داره. منتج میشه به یک اجماع سیاسی واقعی، نه دروغین و فریبنده. ما را کمک میکنه در جهتی که بتانیم مواضع خود توحید کنیم در همه بخشا.
در جهت حل بحران هم کمک میکنه، در جهت رسیدن به صلح هم کمک میکنه، در جهتی که بتوانیم مذاکرات موفقانه با طالبان داشته باشیم هم ما را کمک میکنه. نظریات خود در رابطه به طرح صلح حل بحران کشور هم توحید میکنیم و بر صورت در ذات خود کار اهمیت و ارزش خود داره. بگذاریم یک بار توافق عملی شود، شورای عالی دولت هم تشکیل شود و آقای رئیس جمهور توافق همه جهت‌های شامل دولت را به دست بیارم و با رهبرایی که عضو شورای عالی دولت خواهد بود با اینا هم یک نشست داشته باشم و روی جریانات بعدی در اونجا بحث کنیم و تصامیم مناسب را بگیریم. یک نقطه هنوز باقی میمونه که گاهی اوقات تصمیمات آقای غنی قابل پیش بینی نیست و ما ضمن تمام خوشبینی‌هایی که برای ایجاد شورا داریم که میتونه تا حد زیاد مشکل حل کنه، یک چالش هم هست که اگر محاسبات غلط رقم بخوره یا اشتباه رقم بخوره چی چیز قابل تصور است. فکر میکنین این طرف شما فکر کردین، برش پیش بینی دارین که اگر 8 روز 9 روز میشه، 9 روز 10 روز میشه و بالاخره هفته دیگه میاد، قابل ازی است که هنوز هم شما خوشبین باشین برای ایجاد این شورا یا نه؟ همیشه باید امیدوار باشیم و کاری بکنیم که امیدواری ها را بیشتر کنه، منتج به یأس و ناامیدی نشه. کاری نکنیم که باز این و نشسته هم ناممکن باشه. متاسفانه برخی سابقه خوب در مورد تعهدات خود نداره. ما از ایده شکایت داریم، از ایده زیادی. ما با مجموعه ثبات و همگرایی هم تعهداتی داشتیم در جریان انتخابات و بعد از انتخابات در موردی که نتایج انتخابات نمیپذیریم به هیچ صورتی و امثال از اینا. ولی متاسفانه اونا به تعهد خود نایستادن، رفتن همه تعهدات خود از زیر پا گذاشتن، تعهدات قسمگونیشان و رفتن با آقای اشرف توافق کرد. این مشکلات هست در بین احزاب. سابق از این ناحیه مشکل ما نیست که این مشکلات ما رو برده بالا بیبران. اما عرض ممیزی که اما در این نوبت بر صورت یک تقسیم الاوقات هم تعیین شده و چیزی هم نیست که به ضرر کسی باشه و چیزی را از دست بده، امتیاز را از دست بده و ترجیح بده که عقب نشینی کنه. یک ساختار انبوه از اتهام هم هست. آقای غنی میخواد ابقا کنه خدا، آقای غنی میخواد وقت کشی کنه، آقای غنی به یک شکل میخواد بازی کنه، مواردی که انتقاد میشه سر آقای غنی. حالا فکر میکنین که این چالش هنوز هم اونو خوشبینی ها را تحت پوشش قرار بده یا نه؟ فضا و شرایط طوری است که این مجال برای هیچ کس نگذاشته. وضعیت به حد پیچیده است که هر انسان عاقل باید را درک کنه که وقت کشی به نفعش نیست و گذشت زمان به سود ما نیست. نگرانی که آقای غنی داره از خلای قدرت است. احتمالاً این شورا شکل بگیره و آقای غنی را اعلان کنه. چی زمان آقای غنی قدرت را واگذار خواهد کرد و تشکیل نو؟ پس محترم عرض کنم که اصلاً خلای قدرت به وجود نمیاد. در طرحی که ما داریم و توافقی که صورت گرفته اصلاً خلای قدرت به وجود نمیاد. طرح ما است که نظام باید بال خود باشه با همه ادارات و تشکیلاتش، نیروهای امنیتی و حتی در قانون اساسی هم باید فعلا تغییری نیامد، مگر در مواردی که شورای عالی دولتی ضرورتی را احساس کرد که برخی از مواد را در قانون اساسی افغانستان آقای غنی سرقمندان اعلی است. عرض مرا بشنوید کی امر نهی خواست کرد؟ عرض مرا بشنوید که ما به این نظریم که این مسائل همه باید محول کنیم به بعد از تدویر لوی جرگه، بعد از اینکه شرایط مسائل شد، انتخابات برگزار شد، برای ریاست جمهوری، برای پارلمان و شوراهای محلی هم
راه باز شد برای تشکیل لوی جرگه. همه این مسائل محول میکنیم به تا او زمان قانون اساسی تعلیق خواهد بود. بله نه هرگز نه. قانون اساسی هم بال خود ادامه میده، حالا مگر بنده های از قانون اساسی که در امی مدت و برای حکومت انتقالی ایجاب میکنه که یا در او تعدیل بیاید یا به تعلیق گذاشته شد. قانون اساسی چی وقت آقای غنی باید کنار بره از دید شما؟ زمانی که توافق صورت گرفت. زمانی که توافق در این طرف هم توافق صورت گرفت و با طالبان هم به یک موافقه رسیدیم. اونا هم پذیرفتن که با تشکیل یک حکومت انتقالی برای مدت کوتاه غیر ائتلافی موافق. در این زمان است که ما بر افراد فکر میکنیم، برای مجموعی که حکومت انتقالی را خواهد ساخت برای فکر میکنیم، لیستات تهیه میشه، توافق صورت میگیره و بالاخره در موردی که رئیس جمهوری حکومت انتقالی کی باشم در او زمان است که ما فیصله نهایی را خواهیم کرد و تصمیم نهایی را خواهیم گرفت. بسیار تشکر. البته د انکشاف ترڅنګ ځینې نور پوښتنې هم د سیمه ییز سیاستونو په اړه شته، مخصوصا د پاکستان تر کوم بریده توانمندي لري چې طالبان تر فشار لاندې راولي. پاکستان ځینې ژمنې کړي کابل سره او دا ژمنې کیدای شي لاره پرانیزي د یو نوي نظام یا نوي ساختار ته یا حداقل هغه تمهیدات ایجاد کړي چې موږ سوله پرمختګ وکړي. آیا د دې انکشافاتو چې په کورني ډګر کې کیږي د دې موفقیت به تړلی وي د سیمه ییز سیاست سره، مخصوصا د پاکستان سره؟ که پاکستان په ځینو مواردو کې نه وایي، څومره کورني انکشافات او پرمختګ کیدای شي هغه اهداف چې په توافق شوی یا وړاندوینه شوې ده هغه ته ورسیږي که نه؟ یو لنډه ته بیرته راځو. بیا ښه راغلاست. د پاکستان موضوع، پاکستان تاسو سره هم تللي وئ، څو سفر هم کړي پاکستان ته، جنرال باجوه راغی کابل ته. څومره د پاکستان په نیت او ارادې کې تغییر راغلی؟ واقعا پاکستان غواړي چې افغانستان کې سوله تامین شي؟ تاسو باندې ما ته وضعیت داسې معلومیږي چې د افغانستان په قضیې کې ټول دخیل بهرني لوري زموږ د ګاونډیانو په شمول له دې جنګ ستړي شوي، د دې جنګ خاتمه غواړي. خپلو منځونو کې هم توافق کړی، په یو سطح ماسکو کې توافق وشو، خپله ګډه موافقه یې هم اعلان کړه. دوه جدي قاطع څرګند پیغامونه یې د افغانستان دوه لورو ته درلود، هم د کابل حکومت ته چې باید یو نوي حکومت جوړېدو سره توافق وکړي، چمتو یې چې اقتدار یو نوي حکومت ته چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي د سولې حکومت انتقال شي. یو صریح او څرګند پیغام دا و. بل هم د طالبانو اسلامي امارت چې دغه هیوادونه د طالبانو د اسلامي امارت د اعادې حمایت نه کوي، د جنګ خاتمه غواړي. استانبول ناستې کې به هم همدا هیوادونه یي چې په مسکو کې د اعلامیه لاسلیک کړې و، اعلان کړی و، او د هغه په شمول هند او ایران به هم وي او زموږ ټول شمالي ګاونډیان به هم. یعنې چې دلته به د دغو هیوادونو یو اجماع رامنځته کېږي او یقینا چې دوی ګډه فیصله به همغه چې په مسکو کې اعلان کړي. دا شی چې دوی ټول نر متفق دي چې د افغانستان جګړه پای ته تازه مورد پاکستان و د افغانستان ترمنځ پاکستان ته راځم. د پاکستان له همکاري نه هم متحده ایالات راضي دي او په څرګندو الفاظو وایي چې هغوی مرسته کړې، او که د هغوی مرسته نه وای نو د دوحې مذاکرات هم نه کېدل او د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق هم نه شو کېدلی، د طالبانو د کابل د حکومت ناست هم نه کېدله. په هر صورت د پاکستان له دریځ او همکاري نه هغوی راضي دي. له ښاغلي جمهور رئیس سره چې محکمه ناسته درلودله، یو موضوع همدا وه چې هیات راغلی و، د پاکستان لوی درستیز، د بریتانیا لوی درستیز، څه پیغام یې درلودو. د هغه له وزاراتو نه هم داسې پوهېدلی یم چې راضي و او هیله مند.
چې پاکستان هم هغه ته اطمینان ورکړی چې له خپل ټول اثر و رسوخ په استفادې سره به هڅه کوي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د استانبول په مذاکراتو کې شرکت وکړي او له دا بحران د مذاکراتو له لارې حل شي. او بیا مخصوصا د بریتانیا د لوی درستیز په حضور لا زیات 2 ورځې وړاندې وروسته د باجوړ سفر نه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبرګون درلود د افغان حکومت په دریځ چې پاکستان طالبان حمایه کوي، پاکستان هغوی ترغیبوي، هغوی ته ځای ورکړی او د افغانستان جګړه غواړي مشتعله کړي. دا موارد فکر کوم چې یو څه اوس هم ستونزې شته. زه باید په ټول صراحت او جرأت سره ووایم چې د دې لوري نه چې چا په دغسې یو حساس فرصت کې کوم اظهارات کړي کاملا غیر مسؤلانه او شرورانه وو. همدا حکومت چې هر څوک چا چې دغسې اظهارات کړي چې قطعا نه یې وخت او نه دوی په دغسې پوزیشن او موقعیت کې دي چې داسې اظهارات وکړي. فقط یو شرارت تاسو فکر کوئ چې یو ښه فضا رامنځته شوې ده. تاسو فکر کوئ چې د ښاغلي غني د ولسمشر په توګه د ښاغلي غني او د هغو د معاونینو ترمنځ تفاوت د نظر شته په دې مواردو کې؟ یقینا چې شته. ما د اشرف غني په ناسته کې دغه نه بیل څه اورېدل او دغه د 2مې 3مې درجې مسؤلینو بل څه اورم. دوی د جنګ شعارونه ورکوي او هغه د سولې پلوي کوي. نو ښاغلی غني خپل په معاونینو کنټرول نه لري؟ هغه چمتو دی چې د سولې په ارتباط راته ویلي دي چې هر قرباني ته هم چمتو ده. نه، ښاغلی غني خپل په معاونینو کنټرول نه لري. تاسو باید دا کنټرول ولري او دغسې اظهاراتو ته موقع ورنه کړي او کنټرول یې کړي. د ارادې د ملت د ګټو او مصالحې د سولې خلاف شعارونه ورکول، د جنګ شعارونه ورکول په داسې حال کې چې جنګ توان هم نه لري. د طالبانو سره د جنګ توان نه لري، نورو هېوادو سره خو پرېږدي د هغوی سره د جنګ شعارونه ورکوي. زه فکر کوم دوی دا کسان دي چې اصلا نه غواړي سولې ته ورسېږي، اصلا د جنګ غوښتونکي دي او د پردیو له لوري مامور شوي دي چې د جنګ شعارونه ورکوي. او دغه ناستې کې تاسو ته څرګنده شوه چې ښاغلی غني خپل د مرستیالانو له خط نه بیل شوی، مخصوصا د یو اجماع په اړه. ما دا ویلي چې اشرف غني د ټول دولت مشر ده او په د دولت عالی شورا کې دغه شمولیت په دې معنا ده چې ټول دولت په دې کې شامل او فرد چې ښاغلی جمهور رئیس د جمهور رئیس په توګه منلی باید دغه تصامیمو ته درناوی ولري، داسې اظهارات ونه کړي چې دغه د رای نظر مخالف ده او د شخصي نظر ده. زه باور لرم چې دا شخصي نظریه. آیا ښاغلی غني د ښاغلي غني مرستیالان د ښاغلي غني برخلاف نظر ورکوی شي په بهرني سیاست کې مخصوصا؟ دا خو باید تاسو خپله قضاوت وکړئ چې داسې کړي دي که نه. ملت هم شاید چې داسې کېږي که نه. زه وایم چې داسې کار باید ډډه وشي. د شرافت تقاضا هم دا ده چې که تاسو جمهور رئیس له سیاستونو سره موافق نه استعفا وکړئ، پرېږدئ دغه څنګ. اما دا چې هغه په څنګ کې یاستئ او د هغوی د رای او د نظر او د تصامیمو مخالفت کوئ، دا نو یقینا چې د قابل توجیه نه ده، قابل د معافی هم نه ده، قطعا قابل د توجیه نه. هیڅ شریف انسان سره نه شي چا ملګرتیا چې نشي کولی ترې بیل شي. ولې باید هغه په داسې حال کې چې دغه ملګری امتیازات هم ترلاسه کوي او بیا د هغه په خلاف شعارونه کوي، حتی د هغه په خلاف د جنګ اعلان کوي. ما ته قطعا دا قابل توجیه نه ده چې یو څوک د جمهوریت نظام دولت احسانات او مرهونې امتیازات هم ډېر ترلاسه کړي، القاب هم ترلاسه کړي او بیا راځي د همدې حکومت مخالفت کوي. که چا کې څه همت او شرافت باید د حکومت له څنګه بیل شي، دغه مخالف دریځ غوره کړي، نه دا چې هم د دولت سره هم د دولت سیاستونو مخالفت کوي. بیا راځو په سیمه ییز نقش مخصوصا د پاکستان. مخکې پاکستان چارواکو خپل اندېښنې ښکاره کړې وې د هند له نفوذ نه او په جګه سطحه د پرویز مشرف یو نظامي ورسمي پاتې شوی و. هغه ویلي و، سرتاج عزیز ویلي و چې موږ هند سره نیابتي جګړه کوو، د هند نفوذ دی او له افغان خاورې څخه موږ ته تهدید وړاندې کوي، یا دغه نور موارد چې د کابل او اسلام آباد
ډیپلوماسي اغیزه درلودله. اوس کله چې باجوه راځي طبیعي ده چې غوښتنې لري حکومت ته. کومې مشروع غوښتنو ته باید د پاکستان ځواب ورکړل شي چې همزمان کمک وکړي د افغانستان سولې لپاره؟ لومړی خو باید عرض وکړم چې موږ د دې پلوي کوو او باندې تاکید او ټینګار کوو چې افغانستان باید د ټولو بهرنیو هیوادو په ارتباط یو متوازن سیاست ولري. که دا د هند او د پاکستان ترمنځ ده، که دا د سعودي او د ایران ترمنځ ده، که دا د امریکا او چین او روسیې ترمنځ ده، یو متوازن سیاست باید غوره کړي. یو لوري ته متمایل نشي، په یو لوري تکیه ونه کړي، د یو لپاره ونه جنګېږي، د یو لپاره د بل په خلاف جنگي ستراتیژي غوره نه کړي. د نورو جنګونو او رقابتونو باید افغانستان ته انتقال نه کړي. افغانستان باید خپل بېطرفي حفظ کړي، خپل ملي مصالحو په ارتباط باید غور وکړي. دا هم د پاکستان حق ګڼو چې ووایي د افغانستان خاوره باید د پاکستان په خلاف د رقیب له لوري نه ترې استفاده ونه شي. ما اشرف غني ته هم دا ویلي چې باید د پاکستان دغه اندېښنه رافشي، باید د هغوی دغه دا اندېښنه د تاسو په ځای ده؟ کاملا 100% کې په ځای ده. یعنی هند له افغانستان نه تهدیدوي پاکستان؟ بله، شاید زیات مناسب نه چې په دې باندې اوس بحث وکړو. دا پرېږدو یو بلې مرکې ته چې تفصیلي بیا په دې باندې خبرې وکړو. په هر صورت دا د اسلام آباد حق ده او زه ممنون یم چې پاکستان خپل هغه ټولې غوښتنې یوازې په دې کې راخلاصه کوي. ما ته تضمین راکوي چې د افغانستان خاوره به زما د رقیب هند له لوري زما په خلاف نه کارول کړي. زه نور هېڅ غوښتنه نه لرم. یو استخباراتي نظامي تړون چې امریکا او انګلستان هم په هغه ټینګار کوي او د افغانستان نظامي ځواکونه به روزنه او نور مسؤلیتونه به پاکستان ته د ناټو په ځای ورکول کیږي او پاکستان ته به د استخباراتي عملیاتو چانس ورکول کیږي. هغه ګنګوسې دي چې په ټولنیز ډول خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. دا شیان هم شته په غوښتنو کې ستاسو فکر؟ دا خوښې د یو تعداد داسې بیهویت منحطو کسانو تبلیغات دي چې له هېڅ خبر نه دي. ماموریت ورته ورکړل شوی دی چې همداسې تبلیغات وکړي او پیژني هم چې د چا په اشاره داسې تبلیغات کوي. قطعا هېڅ حقیقت نه لري. اصلا زما معلومات دا ده چې په دغه ناسته کې په دغه امورو کې قطعا بحث نه شي. تاسو یوازې کارتر د بریتانیا لوی درستیز فقط دومره ویلي دي چې دلته ګډ منافع دي، د مرکزي اسیا پورې د تګ راتګ مسله د ترانزیت موضوع ده، دغسې مسایل هغوی یاد کړي دي. اما دا چې پاکستان دې په دې ارتباط کوم شرایط وړاندې کړي ما نه له ښاغلي اشرف غني نه اورېدلي دي او نه ګمان کوم چې داسې مسایل دې مطرح شي. فقط دلته د سولې په ارتباط خبرې شوي، فقط چې موږ له خپل ټول اثر رسوخ نه په استفادې سره طالبان دې ته چمتو کوو چې د استانبول په ناسته کې برخه واخلي، تشدد راکم کړي او مرسته کوو، صادقانه توګه مرسته کوو. تاسو کورني احتمالي پیشرفته ډېر خوشبیني وښودله او وویل چې ممکن ډېرې ستونزې حل شي له دغه کارو سره موږ پاتې شو بهرني یو عمده نقش ته چې د افغانستان په سوریه جګړې کې اغېزه اچولی. تاسو خوشبین یاستئ چې پاکستان به همکاري کوي؟ بله، زه هیلهمن یم چې هم پاکستان صادقانه مرسته وکړي او هم دا نور هیوادونه چې د استانبول په ناسته کې به شرکت کوي. زموږ شمالي ګاونډیان هم هند، ایران، چین، روسیه، امریکا، قطر، پاکستان، ترکیه د کوربه به د دې ناستې ټول به یو ګډ توافق کوي په څو اساسي خبرو باندې. د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوو، دا جګړه پای ته رسوو، د جنګي لوري حمایت نه کوو، د افغانانو د ګډ تصمیم ملاتړ او حمایت کوو. که دغسې یو توافق وشي زه باور لرم چې دا له موږ سره مرسته کوي چې دا بحران حل شي او ټول هم و غم او توجه هم باید په همدې باندې، ترکیز هم په همدې باندې چې دغسې یو فیصله له استانبول نه راوځي. افغانان خپلو منځونو کې هم توافق کوي او دې هیوادونو نه هم دغسې یو تعهد واخلي. له دې نه علاوه څه نورې مسلې هم دي چې باید موږ له دغو هیوادونو تعهد واخلو. مثلا دا چې
ډیری سیاستوال دلته چې غارت یې کړی، ملي شتمنۍ غارت کړي دي، بهر ته انتقال کړي دي، کورنۍ یې مالته د دوه تابعیت هم دي، شتمنۍ هم په بانکونو کې دي. له دغو ټولو هیوادو باید یو کلک تعهد واخلو، ټول دغه غله چې تاسو ورته پناه ورکړې، شتمنۍ هم د دوی کورنۍ هم او اقامه هم ورکړې، دا باید مسترد کړي افغانستان ته چې دلته خپل حسابونه تصفیه کړي او له خپلو ټولو شتمنیو سره. دا تعهد هم باید له ټولو واخلو. همداراز یو بل کلک تعهد باید له ټولو واخلو. هغه هیوادونه چې په دې جنګ کې برخه اخیسته، په افغانانو باندې بمونه او راکټونه وردل، بې موجبه راغلي زموږ هیواد اشغال کړی، موږ یې وژلي، 6 میلیونه مهاجر لا تر اوسه پورې لرو، 1.5 میلیون مخکې شهیدان شوي دي، 1 میلیون په دې جنګ کې شهیدان شوي دي. دوی نه باید د غرامت غوښتنه وکړو. دا جدي او قاطع غوښتنه د ټولو هغې. زه د افغانانو ته وایم که همت لرئ، میړانه لرئ او راسئ دغه کار وکړئ، د دې په ځای چې لګیا یاستئ خپلو منځونو کې په یو کرسیو په عضویت په یو شورا کې، راسئ په دغسې مهمو مسایلو باندې ترکیز وکړئ، د دغسې موقف نه حمایت وکړئ د خپل ملت لپاره. ستاسو غیرت تقاضا هم دا ده، د افغانیت تقاضا هم دغه د خپل ایمان او د اسلام تقاضا هم دا ده. راشئ دغسې موقف غوره کړو د افغانانو لپاره، یو عزتمند موقف، تاریخي موقف، نه دا چې په ډېرو وړو مسایلو باندې لګیا یو. وړاندوینه دا ده چې موږ به ځو کورني جګړو ته، کله چې د سفارتو ویزو بخش ته ځئ، قنصلي بخشو ته فوق العاده بیروبار د خلکو ده چې غواړي له افغانستانه وتښتي. کله چې د پاسپورت برخې ته ځئ، یو مخلوق د خدای روان دی هلته چې پاسپورت لپاره یو متشنجه ذهني توهم په خلکو کې فکر کوي چې موږ کوم فاکتور شته چې موږ به هم بوځي واقعا هغه جګړو ته، هغه وړاندوینه چې یقینا داسې فاکتورونه هم داخل کې شته هم بهر کې. هغوی د جنګ دوام غواړي، په جنګ باندې پانګونه کوي او د جنګ بل جنګ لپاره تیاری نیسي، جنګي شعارونه ورکوي، ملیشې جوړوي، فهرستونه برابروي، سفارتونو ته سپاره چې دومره جنګیالي لرو، دومره وسایل امکانات لرو، خدمت کې تیار یو. دا هسې روانې دي. داسې هیوادونه هم شته، استخباراتي شبکې هم چې غواړي دا جنګ دوام وکړي. موږ دا هیوادونه چیرې دي؟ دا هیوادونه شته. تاسو ویل د ځمکې په سر استانبول په مسکو ناسته کې توافق وشو؟ او که توافق وشو بله خبر ده، اما د اعمالي سیاست بل شی دی، اعلاني سیاست بل شی. وګورو چې توافق کیږي که نه، بیا په دې باندې عمل هم کیږي که نه، دې ته باید انتظار وکړو. ولې په هر صورت د جنګ لپاره هم تیاری نیول کیږي. ولس له دې نه هم اندېښنه لري، اندېښنه یې هم په ځای ده چې خلک روان د هیواد پرېږدي، هم وجه هم دا ده. د جنګ وضعیت هم ډېر زیات روښانه نه ده چې نتیجه به یې څنګه. خلک تشویش لري، د همدې تشویش له کبله هغوی بهر ته درومي. واکمن هم دا اندېښنې لري، دې کې شک نشته. هیله مې دا ده چې موږ وتوانېږو چې له د استانبول له ناستې نه د یو ښه فرصت په توګه استفاده وکړو، چې هم د ولس د اندېښنې رفع کړو، هم د بل جنګ شروع کېدو مخنیوی وکړو او یو افغاني توافق ته ورسېږو. راتلونکي نسلونو ته له جنګ فارغ افغانستان، مستقل، آزاد، سرلوړی افغانستان په میراث پرېږدي. بس انساني علومو کې وړاندوینه ډېره سخته ده چې 2 کله کله خطاپذیري پکې شته، اما کله چې راځو د سولې او د جنګ موضوع ته، هغه اندېښنې چې خلک یې لري، کوم لوري ته موږ په غالب ډول روان یو؟ سولې ته که جنګ ته، یا مساویانه دا فرصت؟ آیا صاحب محترم شه به یې چې لږ صبر وکړو، شاید استانبول ناسته هر شه واضح کړي هر څه، او مخصوصا که د طالبانو او د دولت یو عالی رتبه هیئت په کچه ناسته وشي او هلته صفا او واضح خپل دریځونه سره یو بل په مخ ته کښېږدي. د دې دواړو په رڼا کې موږ کولی شو بیا وړاندوینه وکړو چې آیا د یو نوي جنګ لوري ته ځو او که د سولې لوري ته. باید یو څو ورځې نور انتظار. تاسو طالبانو سره مخکې هم تماسونه درلودل، د مرکز ما سره ویلي وو، وروستۍ پوښتنه به هم په همدې د خپرونه راونغاړو، څومره طالبانو کې دغه موضوع چې تاسو مطرح کړه چې شورا به وي، بې طرفه حکومت به وي، طالبانو ذهنیت چې واقعا دوی راځي سوله غواړي او دغسې یو ترکیب به جوړي، تاسو ته خوشبیني یاستئ؟ ما ماسکو کې د طالبانو له هیات سره ډېره په زړه پورې
خوندوره ناسته درلودل تفصیلي ښه خاطره لرم له دې راضي یم دغه مسایل چې دلته موږ ښاغلي اشرف غني سره یاد کړي او توافق باندې شوی تقریبا دا مسایل حالت هم هغوی سره یاد کړي د هغوی له لورې منفي ځواب نه دی اورېدلی انتباه مې همدا ده چې زما خبرې په ټول غور او انهماک سره اورېدلې دي خو آیات داسې و چې نشو کولی ما ته وروستی ځواب ووایو دې ته ضرورت لرو چې د طالبانو له یوه لوړپوړي هیات سره چې مشران کې شامل دي هغو سره کښېنو په هغه باندې پوه شي یو مطلب بل هم چې فکر کوم ضروري به وي د اواخرو کې موږ د امریکایانو د وتلو د څرنګوالي په ارتباط د اختر په خطبه کې څه مطالب ویلو په دې مو اعتراض کړی و چې دوی وتلو څرنګوالی کاملا غیر مسؤلانه ده څرنګوالی غیر مسؤلانه ده لومړی خو د دې کبله چې دا وتل باید د هغه معاهدې مطابق وای چې دوی له طالبانو سره کړي په یو اړخیز توګه هغه معاهده نقض کول د یو غیر مسؤلانه اقدام همداراز دا چې دوی وځي او اډې تخریبوي تاسیسات له منځه وړي خپل وسایلو تجهیزات تخریبوي او د کباړ په بیې پلوري د دې په ځای چې حکومت ته یې وسپاري یعنې څه په دغو اډو باندې په میلیاردونو ډالره مصرف شوي او پرته له دې نه چې د کابل حکومت سره پرې بحث وکړي چې کوم تاسو نشئ توانېدلی نشئ استعمالولی نشئ ترې استفاده کولی په ګډه یې تخریب کړي اما چارواکي خبر نه دي د هلمند اډې ته ځي چې ګوري هر څه خراب او وران شوي ویجاړ شوي بارکونه ویجاړ تاسیسات تخریب شوي تجهیزات تخریب شوي هغه وایي چې زه حیران شوم فکر م نه کوه چې امریکایان به داسې په عجله سره وځي او بیا به دغسې چلند کوي یقینا چې د دوی دا وتل کاملا غیر مسؤلانه و د سخت اعتراض وړ د سخت غندلو او محکومولو وړ امریکایانو کولی شو چې داسې ووځي چې دلته سوله راغلې په همدغه موده کې د همدې معاهدې مطابق دوی له طالبانو سره کړي د کابل حکومت یې دې ته چمتو کولی شو چې یو توافق وشي په یو حال باندې توافق وشي همدغه خبر چې نن کېږي چې اشرف غني نن دې ته چمتو دی چې انتقالي حکومت جوړ شي او موږ هم دا د هغو سره مذاکرات پیل کړي د طالبانو سره هم په همدې ارتباط خبرې دا کار څو میاشتې مخکې هم کېدلی شو ولې دا زیات مننه فکر کنم چې وختم تمام دی کور ودان لدن چې موږ سره موضوع راوړ خوشحال اوسئ لیدونکو هم چې تر دې دمه موږ سره و تر بیا لا